سلام دوستان. یو دوست لیکلی سلام استاد. ځینې خلک هیڅ قناعت نه کوي او موږ هم کله کله مجبور یو چې ژوند ورسره وکړو یا رابطه ورسره وساتو او دغه ډول خلکو سره څه وکړو استاد؟ زما خو یې بیخي زړه راخوړلی. مننه ورور. اول خو باید ووایم چې دا یوازې ته نه او په یو پښتو متل دی وایي چې په عالم ده په ما څه غم ده. زه فکر کوم چې دا یوازې ته نه یې چې داسې یوه ستونزه لرې. دا یوازې ته نه یې چې داسې انسانان دي په ژوند کې سته. دا یوازې ته نه یې چې ځینو خلکو دې زړه خوړلی. ډېر داسې انسانان په دې ټولنه کې په دې دنیا کې سته چې له ځینو انسانانو یې زړه په تنګ ده. یعنې داسې انسانان سته په دې دنیا کې چې د انسانانو له لاسه په عذاب دي یا یې انسانانو زړه خوړلی او خوار کړي دي. یعنې انسان د بدبختۍ لامل سوی. داسې ډېر انسانان له بدمرغه په دې ټولنه او په دې دنیا کې سته. اول خو زما پیشنهاد تاسو ته دا ده ورور چې که امکان وي که شونې وي په اول کې یعنې د پټي په سر کې باید موږ له دغه ډول خلکو له دغه ډول انسانانو او له دغه ډول اړیکو نه لاس په سر سو. یعنې هر څومره زر چې امکان لري هر څومره له وړاندې چې امکان لري موږ په دې پوه سو تشخیص کړو او ترې لاس په سر سو. یعنې که هیره موږ داسې دوستان لرو داسې عزیزان لرو چې موږ ځوروي موږ کړوي موږ ته ستونزې جوړوي او قناعت نه کوي او موږ هم مجبور یو چې قناعت ورکړو او ځان ورته ثابت کړو. له دغسې انسانانو له هغه اول نه ښه خبره دا ده چې موږ له هغه اول نه ترې لاس په سر سو. دا له موږ سره مرسته کوئ سرور. یو په دویم قدم کې زه فکر کوم چې سره له دې چې موږ په دې فکر وکړو موږ په دې چرت ووهو چې له دغه ډول انسانانو سره چې قناعت نه کوي او موږ مجبور یو چې ژوند هم ورسره وکړو او په اصطلاح په هماغه خپل خره سپاره دي. له دغسې انسانانو سره موږ کولی سو چې په ځینو خاصو مهارتونو په خاصو برخوردونو او ډولونو چلند وکړو او بیا د خپله ستونزو ورسره حل کړو. اولنی مورد چې زه غواړم پیشنهاد کړم دا ده چې دغه ډول انسانان چې معمولا موږ سره قناعت نه کوي او زموږ زړه راخوري د دغو انسانانو په خوږو ګوتو په خوږو ځایونو لاس مه ږدئ. هغه انسانان چې معمولا موږ ځوروي کیدای سي موږ په یوه خوږ ځای ګوتې ایښي. کیدای سي موږ یې خپله د یوه غم او د یوه درد لامل وو. کیدای سي موږ یې خپله د ستونزې لامل سوي یو. فکر وکئ هڅه وکئ او یو بررسي په اصطلاح وکئ وګورئ چې تاسو څومره په کومه اندازه تر کومې کچې تاسو د خلکو د ستونزو لامل یې یا هغه انتقاد چې ترې کوئ او دا یې قناعت نه کوي. دغه د انتقاد د ژبه د انتقاد ادبیات او د انتقاد ډول مو څه ډول ده. زه باور لرم که تاسو په خپلو کړو یو نظر واچوئ ډېر زر به په دې پوه سئ چې مسله څه وه ستونزه څه وه. یعنې په کمزورو ټکو یې ګوته ونیسئ اما په داسې یو ډول په داسې یو شکل چې هغه د تخریب د بدۍ او زشتۍ احساس ونه کړي او له تاسو سره په جنګ راونه پاڅېږي. دریم مورد زما په نظر په دې برخه کې تاسو سره کومک کولی سي په آرامه او هڅونه کوشش وکړئ. موږ ډېر ځله د انتقاد په ژبه د انتقاد په انداز او د انتقاد په ډول نه پوهیږو. ټول انتقاد کوو په ټولو یې کوو. هر چېرته چې یو څوک وینو ګورو یې په یو شکل د اشکالو انتقاد پرې کوو او په دې نه پوهیږو چې موږ دغه خپل انتقاد په څه ډول په څه شکل او په څه طریقه وکړو. خپله کله وایو چې ښه مونږ خو ګورې ما بده خبره کړې استاد. نه تا بده خبر نه ده کړې. زه حق نه لرم استاد. نه ته حق لرې. آیا ما اشتباه کړې؟ نه تا اشتباه کړې او نه ته بې حقه یې او نه دې بده خبر کړې.
ستونزه دا ده چې تا څو ستونزې پېښې کړي. یو په ښه وخت کې نه ده ورته کړې دا خبره، په ښه لحن دې نه ده کړې دا خبره ورته، په ښه وخت کې نه ده ورته کړې، او په ښه وضعیت کې نه ده ورته کړې. او دغه خبره دې څه کړې ده دا دې په ښه ژبه او په ښه انداز نه ده کړې. دا دې په څه وخت کې کړې، اول دې څه کړي وه، بیا دې څه وکړه، په څه رقم ورته ویلې، دی په کوم موډ او په کوم وضعیت کې وه ستا دا خبره ورته کوله، دی آماده وه ستا د دې انتقاد اورېدو ته. آیا ته په دې سطحه کې ته دومره یې چې ده په دې انتقاد وکړې یا ده ته لاره او چاره وروښې؟ ډېر ځله داسې پېښه سوې ده، لورګانې زمن راځي موږ دلته ما ته وایي چې استاد دغه مې پلار ده، دغه مې مور ده، ما داسې ورته ویلې، داسې مې ورته ویلې، داسې مې ورته ویلې. ته اوس ووایې استاد زه ملامت یم؟ بیا زه ورته وایم چې بلې ورور ته ملامت یې. ته پلار ته نصیحت کوې، ته مور ته نصیحتونه دې شروع کړي دي، ته دې په پلار باندې پلار کېږي، ته دې په مور باندې مور کېږي. مشکل نشته ستا په خبره کې، ته حق په جانب یې، ته رښتیا وایې، اما ته نه پوهېږې ته په کومه کچه کې، ته په کوم دریځ کې، ته څکاره یې، ته په دې نه پوهېږې. ډېر ځله داسې پېښېږي چې کېدای شي زموږ مور پلار په حق نه وي، اما زموږ انداز، زموږ کچه او زموږ موقف هم باید معلوم سي. څلورم مورد چې غواړم پیشنهاد یې کړم ورور تاسو ته، هغه مه مجبوروئ چې له تاسو سره مخامخ سي، هغه مه مجبوروئ چې ستاسو خبره ومني. ډېر ځله انسانان داسې یو خاصیت لري، کله چې تاسو کوشش کوئ چې قناعت ورکوئ، کوشش کوئ چې خبره پرې ومنئ، هغه یو ډول مجبوروئ، هغه یو ډول کموئ، هغه یو ډول هغه کوئ، یعنې دې ته اړ باسئ. خلک مه اړ باسئ، خلکو ته دا ووایئ چې دا لاره ده او دا باره، دا ښه ده دا بده، دا ښی ده دا بدی ده، دا مثبت اړخ ده دا منفي اړخ ده. تاسو خپله انتخاب وکړئ، خلک انتخاب ته پرېږدئ، خلک خپلې ازادۍ ته پرېږدئ، خپلې خپلواکۍ ته پرېږدئ. زه باور لرم چې ډېر ژر به خپله ستونزه حل کړي. مننه.